د پاکستان او هندوستان د کروز او بالسټيک توغنديو پرتله د 1949 زیږدیز کال کې له هندوستان څخه یو ستره برخه چې د پاکستان په نوم راجلا شوه د یو ځانته هیواد په ډول د ځمکې د جغرافیایي نقشې پر مخ ځای پیدا کړ. د هندوستان او پاکستان له جدایي بیا تر نن پورې دغه دوه هیوادونه سیاسي او پوځي کړکېچ کې دي او تاوتریخوالی په اوج کې دی چې د وسلو سیالۍ یا ارمریس هم کوي. هند او پاکستان دواړه اټومي هیوادونه دي او په دې لنډه لیکنه کې د پوځي برخې څخه د کروز میزایلو پرتلیز معلومات در په ګوته کوو. کروز هغه میزایل دي چې په لارښوونو باندې ځي، یو شمیر برخې په هوا کې ورڅخه جلا کیږي خو اصلي برخه یې هدف ته ځان رسوي. نوی کروز میزایل سوپر ساینس سرعت لري او کولی شي چې غټې اټومي سرګلولې هم ولیږدوي. بالسټیک میزایل هم په خپله د کروز میزایلو نوې او پرمختللې بڼه ده. د پاکستان بالسټیک میزایل لنډ واټن ویشتونکي توغندي دغه هیواد د شاهین A1 په نوم بالسټیک توغندي لري چې وزن یې 10,000 کیلوګرامه دی. دغه میزایل لنډ واټن ویشتونکی دی چې 1000 کیلوګرامه درنه اټومي سرګلوله لیږدوي. د پاکستان دغه لنډ واټن ویشتونکی بالسټیک میزایل کولی شي چې تر 900 کیلومتره واټن ووهي. دویم، منځنی واټن ویشتونکی توغندي. د پاکستان منځنی واټن ویشتونکی توغندي له 15,000 کیلوګرامه وزن لري او 2000 کیلومتره واټن وهي. دغه میزایلو ته پاکستان کې د شاهین 2 نوم ورکړل شوی دی. پاکستان په 1990 کال کې د وگوری 2 په نوم بالسټیک منځنی واټن ویشتونکي توغندي هم جوړ کړل چې په 1800 کیلوګرامه وزن 1200 کیلوګرامه وارهیډز لیږدوي او 1300 کیلومتره واټن وهي. د شاهین 3 دغه بالسټیک میزایل د 5250 کیلوګرامه وزن لري او د 2950 کیلومتره لار وهي. پاکستان د ابابیل په نوم هم بالسټیک توغندي لري چې 200 کیلومتره واټن وهي. د پاکستان کروز میزایل د پاکستان بابر 2 کروز میزایل 1500 کیلوګرامه وزن چې تر 250 کیلومتره مزل کوي. د بابر 2 کروز میزایلو سرعت په یو ساعت کې 880 کیلومتره فی ساعت دی. د بابر کروز 2 میزایلو ماشین سولټ فول ریکټ دی. دویم، بابر 3 دغه میزایل بهر هوا ته پورته کیږي چې د پاکستان لومړنی بحري میزایل دی. همدا میزایل نوې بڼه هم لري چې وزن یې د 1500 کیلوګرامه دی او نور ځانګړي د بابر 3 په ډول دي. پاکستان د دغه توغندیو ازموینه د 2019 کال په جنوري کې وکړه. یاد توغندي د هندوستان 50 برخه خاوره ویشتلی شي.